لفظي ترجمه درتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شروعكم بركت دنوم دا الله. بسم الله شروعكم بمدد دنوم دا الله. بسم الله شروعكم بمرغرتیا دنوم دا الله. سو معنی می درته وکړي؟ درې مشران دا دې معنی ذکر کوي. شروع کو په برکت د نوم د الله، په مدد د نوم د الله، په مرګرتیا ده نوم د الله. او دا درې خبرې دا د ټول قرآن کریم د علومو نچوړ او خلاصه ده چې الله پاک درله 12 زامن درکي، خو برکت یې نه والي. پې شرمېږي که به او که پې خوشحاله به یې شرمېږي به پې کله به در یو مسله ګوري، کله بله کله بله. او الله تعالی 2 بچي درکړي دي، خو پکې برکت یې ایښی دی چې یې ګورې ورته زه به دې باغ خوشحاله خوشحاله به یو شریف کور کې اوسېږي، خو الله ته برکت اغشتي، خفه به پریشانه به او په 5 مرلو کور کې اوسېږي چې الله پکې برکت ایښي، ته به هم خوشحالي، بچي به دې هم خوشحالي. کله ټولې دنیا انسانان را یوځي شي، یو ورکوټې غوندې کار کوي، خو چې د الله مدد ورسره نه شي کولی، او غټ نه غټ کار ته لاس واچوه چې د الله مدد ورسره وي، اسانه به مور چې بچي رخصتوي کراچۍ ته، تبلیغ ته، جهاد ته، تجارت ته، نو څه ورته وي؟ زه بچیه څه چلو شه، الله دې مړ شه، الله دې مړ شه نه الله دې ملګری شه. نو چې د دین په کار کې در سره الله ملګري، په دین باندې ما عمل درته آساني. د دنیا په کار کې در سره الله ملګري، د دنیا کار به درته آساني. او چې الله در سره نه ملګری، قسم دې فرض مونږ به درته کول داسې لکه غر نه به شي کولی. داسې الله الرحمن چې مهربانه دی په خپل تمام مخلوق باندې. کافر ته هم رزق ورکوي، بچي ورکوي، کور ورکوي، پیسې ورکوي، ځواني ورکوي، صحت ورکوي، مسلمان ته هم ورکوي. الرحیم او داسې الله چې مهربانه دی د قیامت په ورځ باندې په مسلمانانو بندګانو باندې. کم انسان چې د دنیا نه تللی دی، یو نیکي د ځان سره نه ده وړې ونی، صرف او صرف ایمان یې ورغی، ایمان ورسره دی. یو ورځ به داسې راځي چې الله به یې د دوزخ نه راوباسي. او کم انسان چې د ځمکې او د اسمان په دې منځ کې دا ټوله فضا د نیکو نه ډکه کړي او آخرت یې د ځان سره ویځي، خو په زړه کې ایمان نه وي، ابدالآباد به په دوزخ کې پروت. قل اوایته متعوذا د پناه غوښتونکي په طور باندې، قل اوایته معلما د یو استاد په طور باندې، اعوذ پناه نیسم زه برب الفلق په پروردګار د شودو د سحر سره. فلق دې وایي چې یو څیز په منځ اوسلی دوځې کې او د هغې د منځ نه یو درېیم څیز راوځي، نو داسې کار ته ویل کېږي فلق. تکه توره تیاري، او د شپې په اخیره کې الله پاک د تکې تورې تیاري هغه جګر په منځ اوسلی او تک سپین ثبات یې نه راوباسي. امام احمد بن حنبل رحمه الله نه چا تپوس وکړه چې قرآن کریم، حدیث، دین هغه په خپل ځای، خو په اسانه طریقه باندې مې پوه کړه خدای دې څنګه پېژندلی دی، خدای دې څنګه پېژندلی دی. وایي ما خو خدای پېژندلی دی د 2 قلاګانو نه. وایي څنګه قلاګانې دي؟ وایي یوه د سپینو ده او بله د سرو ده. وایي دا چېرته دي؟ وایي دا په هر کور کې دي. وایي دا څنګه قلاګانې دي چې په هر کور کې دي او د سرو د سپینو دي؟ بیا ورته وایي چې د چرګې ها ده، د بره نه سپین او د منځ کې زیړه، 3 هفتې پې چرګه د پاسه ناست دی او بیا اخر کې ورله ټونګه ورکړي، هغه پوستکي په منځ دوزېږي، د ګل په شان د چرګوړي دی نه راوځي. دا چا پیدا کړه؟ دا چا پکې چا واچوله؟ دا رنګ وله چا ورکړه؟
دا کاریګری په کې چا وکړله امام احمد بن حنبل وایي چې دې هاده زه ګورم پوهېږم زما ضمیر په خپله آواز کې چې الله شته امام شافعي رحمه الله نه چا ته وز خو دې دې څنګه پېژندلی دی وایي د توت د پاڼې نه د توت د پاڼې نه څنګه وایي چې د ریخمو چینجې وخوري دا یو شنه پاڼه داسې قیمتي ریخم ترې راوځي چې د ټولې دنیا مصنوعي ریخمې مقابله نشي کولی اوسۍ یې وخوري داسې قیمتي مشک دې نه جوړ شي د اوسۍ دا نوم د مشکو نه ډکي چې د دنیا مشک مقابله نشي کولی چیلې یې وخوري تک سپین سوچپۍ ته پیدا شي چې د دنیا په مقابله نشي کولی یو پاڼه ده د چینجي خېټه دلاره یو شی د اوسۍ خېټه دلاره بل شی د چیلې خېټه دلاره دا کاریګري څوک کوي څوک الله شته من شر ما خلق پنانی سما په پروردگار د چودو د سهار سره د سنه پنانی سما من شر ما خلق د ضرر د مخلوق د هغه نه د ضرر د مخلوق د هغه نه دا آیت مونږ او تاسو د عبرت او د سبق راکړي چې د دنیا څومره مخلوقات الله پیدا کړي دي په هر مخلوق کې الله خیر هم یې خیر او الله پکې شر هم یې خیر هر مخلوق د خیر او د شر مجموعه ده ما سوا د انبیاونه چې خالص خیر دی ما سوا د فرشتونو چې هغه خیر دی ما سوا د شیطان نه چې هغه شر دی د دې نه سوا نه هر یو مخلوق کې هم خیر دی او هم شر دی ټول عمر په موټر کې ګرځي مزیبه کې برې بتاوي او داسې ورځ به راشي چې همدغه موټر به در سټ مات مړه به ټول عمر به ګیس باندې قسمه قسم خوراکونه به بخې یو ورځ به داسې راشي چې همدغه ګیس به در وسوځي کور به در وسوځي ټول عمر به قیمتي خوراکونه کې یو ورځ به دغه قیمتي خوراک به ستا د هلاکت سبب جوړ شي او علماء کرام لیکي چې د هر مخلوق د خیر د حاصلولو لاره د الله قرآن دی د الله دین دی د هر مخلوق د شر د بچ کېدو لاره هم د الله قرآن دی د الله په دین سره د الله په قرآن سره به د الله د مخلوق د شر نه بچ کېږي او د الله د مخلوق خیر به حاصلې ومن شر غاسق او د ضرر د تکې تورې تیارې نه اذا وقب چې کله راخوره شي ومن شر النفاثات او د ضرر د پکو ورکوونکو کوټګرو جادوګرو زنانهونه فی العقد چې هغه پوکي ورکوي د جادو په غوټو کې خفه کېږو به نه الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي 99% مسلمانانو معاشره کې د کوډو او د غلطو تعویضونو دا رواج شروع دی سړي هم کوي خو 99% په دې کوډو په دې جادو دې کې څوک مبتلا دي ښځې مبتلا دي قسم دې په شیعګانو پسې دي په عیسایانو پسې دي په هندوانو پسې دي او څه به کوي کوډې به کوي او کوډې په چا باندې کوي یا یې خواښې په انګور باندې کوي او یا انګور په خواښې باندې کوي یا یور په یور باندې کوي او دشمنانو باندې د کور په خلکو باندې کوي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله مسلمانه زنانه ده د کور نه ووته ده ایمانداره ده چې یو شیعه ورله یو عیسایي ورله یو هندو ورله او په هغې باندې جادو وکړلو او غلط تعویض یې به وکړو چې د هغه د کور نه راوځي واپس کور ته راځي ایمان به ورسره نه وي ایمانه به راځي څومره خطرناکه خبره نه الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي څومره لوی عبادت دی د هغه بدقسمتو زنانو دپاره نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې هغې د کور په دې بیمارۍ کې مبتلا وي الله پاک خپل پیغمبر ته وایي چې د دې د شر نه پناه وغواړه ومن شر حاسد او د ضرر د حسد د حسدګري نه اذا حسد چې کله دې حسد شروع کی حسد ښکاره ګناه ده که پټه پټه ګناه ده ښکاري نه او وړه ګناه ده که غټه کبیره ګناه ده کبیره او تشه ګناه نه ده د ګناهونو بنیاد دی بنیاد په آسمان کې اوله ګناه چې کومه شوې ده هغه کومه ګناه ده د حسد قابیل کړی د حابیل سره نتیجه یې قتل دی
شیطان کړی د آدم علیه السلام سره نتیجه تاسو وینئ چې د آسمان کې د ولیشت عمر زید هغه د سیدی نه نو پاتې خالي خو چې حسد یې وکړو د آدم علیه السلام سره کوم ځای نه الله کوم ځای نه راغورځولو د دې وجه علماء کرام لیکي چې حسدګر یې سړی به ټول عمر الله ښکته کوي ذلیل کوي به دې به ترقي نه کوي او د ګناهونو بنیاد دی حسد څه ته وایي آسانه معنا د حسد دا ده چې الله پاک څوک الله پاک په خپلو بندګانو کې په یو بنده باندې مهربانه شي او یو نعمت یو خوشحالي ولا ورکي خوشحالي څوک ورکي الله یې ورکي چاته یې ورکي یو بنده ته یې ورکي یا ولا کور ورکي یا ولا موټر ورکي یا ولا دکان ورکي یا ولا بچی ورکي یا ولا نوکری ورکي نو نعمت الله ورکي خپل بنده لې ورکي او زما په خېټه درد شي چې دا ولي خفه به شم نو د بل مسلمان په خوشحالي باندې خفه کېدل یې رسېږي دې ته ویل کېږي حسد الله دې موږ تاسو دې نه وسات او علماء کرام حسد کې څو حروف دي درې ح سين او دال درې حروف دي فكم حرف باندې ټکی شته نشته نو علماء کرام لیکي لکه حسد دا لفظ دا د ټکو نه محروم دي یو ټکی هم نشته دي حاصل سره ټول عمر سوځي او دی به خپل محروم وي په لاس په سوځینه دا به یې سم نه ملایوي الله دې موږ تاسو د حسد بیماری نه وساتي